سلامونه. هغوی دروغ وایي. خپله هم پوهیږي چې دروغ وایي. موږ هم پوهیږو چې هغوی دروغ وایي. هغوی پر دې هم پوهیږي چې موږ پوهیږو چې هغوی دروغ وایي. خو بیا هم په لوړ اواز او زړورتیا سره دروغ وایي. دا جملې د مشهورې روسۍ لیکوالې الینا ګورکووا دي. ممکن د سیاسونو دروغ په پیل کې خلکو ته بد عواقب ونه لري، خو همدغه دروغ کېدای شي یو وخت د جنګونو، وژنو، نفرتونو او حتی د غټو غټو انقلابونو باعث شي چې ولس بیا د بدو پایلو سره لاس او ګریوان وي. بیلګې بیخي زیاتې دي، خو نن یې پر یو څو مشهورو سره غږیږو. It is difficult. It's time to bring our people back home. Trying to escape actually helped American armed forces. On my orders, the United States military has begun strike. This is never before seen footage of British soldiers invading Iraq. He wasn't always telling the truth. 3 سال پیش از امروز تالار هتل شرایدون دوحه مایه امید بود. It was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated tree. The whole world is. په 1998 میلادي کال کې د امریکا په پخوانی ولسمشر بلند کلینټن دا تور و چې هغه د مونیکا لیونسکي سره جنسي اړیکې لري، خو هغه په ډېر سپینسرګۍ دا ادعا رد کړې او ویل چې زه هیڅ د مونیکا سره جنسي اړیکې نه لرم. دا پر ما تهمت دی. I did not have sexual relations with that woman. خو د هغه وخت پلټنو دا وښوده چې کلینټن دروغ وایي. پوره یو کال وروسته د سنا مجلس هغه استهزاء کوي چې ولې یې دروغ ویلي دي. که څه هم د کلینټن دروغ د امریکا خلکو لپاره کوم بد عواقب نه درلودل، خو هغه په رسمي شکل د امریکا د خلکو نه بخښنه وغوښته. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. ګورئ، د کلینټن بخښنه غوښتل د هغه د دروغو په خاطر وو، د جنسي اړیکې په خاطر نه وو. د ټولنې د سالمیت ساتلو لپاره په ټولنه کې نه باید دروغ ویل عادي شي. همدارنګه د ایټالیا په پخوانی صدر اعظم سیلویو برلسکونی دا تور ولګید چې د هغه په ملمستیا کې د 18 کالو نه کم عمر نجونو حضور درلود، خو هغه دا ادعا رد کړې او ټول یې دروغ وګڼلې. په دې حال کې چې برلسکونی خپل دروغ ویل او په 2014 کال کې د همدغه دروغ په خاطر محکمه شو. Berlusconi is facing trial for allegedly paying the young woman for sex when she was under 18, the legal minimum age for prostitution in Italy. Prosecutors claim ګورئ، د سیاسيونو دروغ، د غلبازي او فریب د هغوی شخصي ژوند پورې اړه نه لري، ځکه خو عدلي او قضایي مراجع پکې مداخله کوي. د تاریخ په فاجعه مسترینو دروغو کې د هټلر پروپاګاندا د يهودو په اړه وو. دغه پروپاګاندا اصلي هدف دا و چې د دنیا د ټولو مشکلاتو او ناخوالو اصلي لاملین يهود وګڼي. د همدغه دروغو په خاطر په میلیونونو بېګناه انسانانو وژل شول. هټلر او د پروپاګاندا دستګاه همیشه دا کوشش کولو چې د دروغو په اساس د عام خلکو د قتل عام لپاره توجیه جوړ کړي. حتی هټلر په دې اړه یو ډیره مشهوره جمله لري چې وايي مهمه نه ده ستا دروغ څومره غټ دي، که په کافي اندازه تکرار کړي خلک پرې باور کوي. د سیاسي دروغ یو بل ښه بیلګه د امریکا دروغ ول چې په پایله کې په عراق حمله وکړه. په 2002 میلادي کال کې د امریکا حکومت د عام خلکو په ذهنونو کې دا واچول چې عراق سره د بشر ضد وسلې او مهمات دي او په راتلونکي کې کېدای شي چې دغه وسلو له وجې د امریکا امنیت ته یو ستر ګواښ واقع شي. ولسمشر بوش او وزیر په صراحت سره دغه دروغ تکرار کړل، خو دا ثابت شو چې دوی دروغ وایي. د عراق سره هیڅ د بشر ضد وسلې نه وي چې د امریکا امنیت ته ګواښ پیښ کړي. There was one problem though. Saddam didn't have any. کولای شم همداسې ادامه ورکړم، ځکه سیاسي دروغ په تاریخ کې ډیر ویل شوی دی او سیاست د غلبازیو او دروغو نه ډک دی. خلاصه په سیاست کې دروغ دي سدي لکه څنګه چې په پایل کې الینا وویل چې هغوی دروغ وایي. خپله هم پوهیږي چې دروغ وایي. مونږ هم پوهیږو چې هغوی دروغ وایي. هغوی په دې هم پوهیږي چې مونږ پوهیږو چې هغوی دروغ وایي، خو بیا هم په لوړ اواز او زړورتیا سره دروغ وایي. اوس پوښتنه دا ده چې په یو مذهبي حکومت کې حاکمان څه ډول سیاست مخ ته وړي؟ آیا هغوی په خپل ویناو کې صادق او رښتونی دي؟ آیا هغوی د دروغ ویلو نه ځان ساتي؟ ځکه دین مونږ رښتیا ویلو ته هڅوي او د دروغ نه په کلکه منع کوي. د یو حدیث شریف مفهوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، ترې پوښتنه وکړه چې اے د الله رسوله، آیا مسلمان غلا کوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې وویل چې هو. بیا یې ترې پوښتنه وکړه چې اے د الله رسوله، آیا مسلمان زنا کوي؟ هغه په جواب کې وویل چې هو. بیا یې ترې پوښتنه وکړه چې اے د الله رسوله، آیا مسلمان دروغ وایي؟
هغه په جواب کې وویل چې نه، مسلمان هیڅ کله دروغ نه وایي. دین د دې لپاره چې د ټولنې اخلاقیات حفظ شي، خلک د دروغ ویلو څخه منع کړي دي او رښتیا ویلو ته هڅولي دي. اوس پوښتنه ده که دینی حاکمان خپل دروغ ووایي او فریبکاري وکړي، باید په کومه محکمه کې ځوابګو وسی او چاته ځواب ووایي. مذهبي سیاسون خپل هر کړنې ته الهي مشروعیت ورکوي، ځان مقدس بولي، ځان پر ځمکه د الله استازي یادوي، خو بل طرف بیا دروغ وایي، فریبکاري کوي، تشدد کوي او په یوه محکمه کې هم ناظریږي چې د خلکو پوښتنو ته ځواب ووایي. که د حاکم ډلې د جنایاتو په جزئیاتو وغږیږو، دا ویډیو شاید ډیره اوږده شي. تاسو یې غټ مثالونه درواخلئ. قاری سید خوسته د پاسپورت د رئیس ورور، همدارنګه د دوی هر هفته یو ویډیو راوځي چې د دوی د بدو اخلاقو نمائندګي کوي او بیا په خلکو باندې قانون تطبیقوي. خلکو ته دروغ وایي چې موږ د الله دین په ټولنه کې نافذوو. ګورئ، دغه جنایتکار ډلې اساس په دروغ بنا شوی دی. بیا د دینی تعلیماتو پر اساس دغه دروغ ته توجیه ورکړې ده ترڅو په ټولنه کې خلک پرې باور وکړي. همدغه ډلې د دوی د تړون وړاندې خلکو ته ویل چې موږ د ښځو حقوقو ته ژمن یو، خو 3 کاله وشول چې ښځې د کار او تعلیم نه منع شوي دي او حق یې سلب شوی دی. تعلیم د ښځې حق ده، لا اول صنف نه نیولې، لا بغدادي قاعدې نه نیولې، تر بخاري شریف پورې، تر دکتورا پورې. دا د موږ خویندې په دې تشویش لري. ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپل کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي. په نوم عفو اعلان کړه، خو په لږونو راپورونه شتون لري چې د جمهوریت نظام عساکر په شهادت رسول کیږي، ترور کیږي او حتی کورنۍ زورول کیږي. وايي مونږ کار اهل کار ته سپارلای، خو د وزیر نه وخت تر اجیره پورې ټول همدغه خرافاتي ملایان راوستي دي او بل څوک ورته د زغملو نه دی. په اوله کې ویل چې موږ د بیان ازادي ته ژمن یو، خو وروسته بیا په مکتوبي شکل رسنیو ته مکتوبونه واستول او ویل چې موږ په ځان هیڅ نیوکه نه منو. هغه ټول اشخاص د رسنیو نه منع کړل چې په دوی نیوکه کولې، د ښځو د حقوقو خبرې یې کولې، که څه هم دا ټول نیوکه پر دوی سالمې وي او د دې حاکم ډلې حاکمیت یې منلی و، خو بیا هم دوی هغه اشخاص بندي کړل او تر اوسه پورې یې مړ او ژوندی ورک دی. خیر ته چې نن زه په رسنیو کې که چېرته زه رسنیو کې نه یم او په ما باندې یعنې هغه قیودات وضع شوي دي، په هغه لیست کې د رسنیو نه یم، ګډون نشم کولی په بحثونو کې، خو زه له هرې لارې نه زه د خپل د افغان غږ پورته کولی شم. د ایران په سرحد کې د افغان مهاجرینو قتل اول طالبانو او لویګرانو یې دروغ وګڼله، د خلکو سترګو ته یې خاورې ور وشیندلې، خو بیا وروسته همدغه قضیه تایید کړه. اوس څوک دي چې د طالبانو پوښتنه وکړي چې ولې یې خلکو ته دروغ وویل او ولې یې دومره غټه فاجعه د ولس نه پټه کړه. د ایران په کلګان دره کې پر یو شمېر هیوادوالو چاودنې او ډزې سوي. خلاصه باید درته په مقایسوي شکل وکړم. په نور نړۍ کې رهبران خپل ولس ته حتی د خپل شخصي ژوند په اړه دروغ ووایي، محکمه کیږي او باید د ولس نه بخښنه وغواړي. خو په افغانستان کې حاکم ډلې په زرهاو انسانان په شهادت ورسول، حقوق یې سلب کړي دي او ولس ته دروغ وایي. محکمه خو لرې خبره ده، حتی ځواب نه ورکوي. د وناسو د تعلیم مسله خدا د تکراری راځي. ما یو اجمالی جواب وکړي چې د دې د سوالوم تر امرساني پورې معطل دي. تاسو څه فکر کوئ؟ سیاسي دروغ په حکومت باندې کوم عواقب لرلی شي؟ په خلکو به کوم عواقب ولري؟ که مذهبي سیاسون دروغ ووایي او فریبکاري وکړي، نو آیا د دین تقدسیت ته زیان نه واقع کیږي او خلک به مجبور نشي چې دین د سیاست نه بیل کړي ترڅو د دین حرمت وساتل شي؟ ګورئ، د عصري حکومتونو دنده دا نه ده چې تا د جنت ته ویسي او یا د خپل ولس ایمانونه وتلي، بلکې دنده یې دا ده چې خپل ولس ته خدمات وړاندې کړي او د دوی حقوقو ته احترام وکړي. که وخت لرئ خپل نظریات را سره شریک کړئ. په دې هیله چې موضوع مو خوښه شوې وي. تر بیا ښې چارې.